سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې ده هغه کنجنکشن دی. انشاءالله په همدې به بشپړ رڼا اچوو چې په انګلیسي ژبه کې په کومو حالاتو کې کومو وختونو کې له همدې څخه استفاده کوي. تاسو به کات ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ مرحله په مرحله او د سکیپ هڅه مه کوئ. ښه راځمه لومړی د کنجنکشن پیژندګلوي ته تعریف ته. ښه A conjunction is a word that is used to connect two word phrases and sentences. داسې وایي چې کنجنکشن هغه کلمه ده چې سره تړي مثال یا سره وصل کوي دوه لغتونه عبارتونه یا جملې. نو که په ساده ډول ووایو چې کنجنکشن چې دی دا په یوه جمله کې مثال دوه لغتونه یا عبارتونه یا مثال دوه جملې هم په خپلو منځونو کې له همدې په واسطه سره وصل کیږي. نو زه تاسو ته مثالونه ښایم انشاءالله مزغم به نوره هم په خلاص شي. دا یې پښتو تعریف هم دی دا هم تاسو سره نوټ کولی شئ. ښه کنجنکشن چې دی په عموم کې همدغه دی and دی are but because for if when نو همدغه د کنجنکشن ډولونه دي چې په مختلفو ډولونو سره دي. ښه نو اوس پرې له همدې وروسته راشو د همدې مثالونو ته. په د هر یو کې موږ تاسو یو ډېر ساده ساده مثال راخیستی دی. انشاءالله ستاسو سر به نوره هم ښه په خلاص شي. ښه تاسو دلته وګورئ اوس لومړی تاسو وګورئ موږ هر یو د کوم کنجنکشن چې دی په مختلفو جملو کې استعمال کړی دی. لومړی موږ اینډ راخیستی دی. ګورئ د اینډ په واسطه موږ دوه جملې په خپلو منځونو کې وصل کړي دي نښلولې مو دي. I read book and listen to radio. زه کتاب مطالعه کوم او رادیو هم واورم یعنې رادیو ته مې هم غوږ نیولی دی. د دوې جملې په خپله منځ کې د اینډ په واسطه د کنجنکشن په واسطه سره وصل دی. دلته د کنجنکشن چې دی هغه اینډ دی. په دویمه کې بیا بټ دی. دې په واسطه هم دوې جملې چې دي مثال دا دوې عبارتونه چې دي دا سره وصل شوي دي. تاسو ګورئ احمد tried but didn't succeed. احمد هڅه وکړه خو بریالی نه شو. کوشش یې وکړو خو بیا هم کامیاب نه شو بریالی نه شو. نو دریمه جمله تاسو وګورئ دلته آر دی. You can come with us or stay at home. ته کړای شي چې زموږ سره راشئ یا په کور کې پاتې شئ. یا په کور کې که پاتې کېږي هم که زموږ سره راځئ هم. نو دلته د دوې جملې د آر چې دی د په خپله کنجنکشن دی. د یا معنا هم کو د کا معنا هم کو یا کا د دا معنی دواړه وباسي. یا مثال ته که زموږ سره راځئ او که په کور کې پاتې کېږئ. بیا داسې هم کېږي مثال د آر دې معنا هم وباسي یا احمد یا محمود. د یا معنا هم په جملې کې استلی شي. په دې وختونو کې هم موږ همدا استعمالولی شو. ښه بله بیکز دی. دلته ګورئ I was late because there was a lot of traffic. زه ناوخته شوم ځکه چې هلته ډېر رش و. نو دلته د بیکز په خپله کنجنکشن دی. او بل وین چې دی دلته ګورئ تاسو call me when you arrive. ما ته زنګ وکړه کله چې تاسو ورسېږئ. کله چې تاسو ورسېږئ بیا ما ته زنګ وکړه. ښه if د شرط لپاره استعمالیږي شرطي جملو کې. if you work hard you will succeed. که چېرته تاسو زحمت وباسئ نو ستاسو به کامیاب شئ. وروستۍ جملې ته وګورئ چې فار دی. this gift is for you. د تحفه چې ده ستاسو لپاره ده. نو دغه و هغه کنجنکشن مختلف ډولونه یې چې په مختلفو جملو کې هر یو موږ تاسو ته استعمال کړو. هغه وضاحت مو تاسو ته وکړو چې د همدې په واسطه دوې جملې دوه عبارتونه یا دوه لغتونه په خپلو منځونو کې سره تړل کېږي سره وصل کېږي د همدې لپاره استعمالیږي. نو خدای دې وکړي چې د کنجنکشن په بشپړ هدف او مقصد پوهېدلي یاست کومه ستونزه او مشکل نه وي. نو د آینده لپاره هغه ملګري چې همدې ویډیو ته نوي راغلي وي دوی چینل سبسکرایب نه وي چینل حتما ځان سره سبسکرایب کړئ تعقیب یې کړئ چې په آینده که هره ویډیو اپلوډ کېږي بیا تاسو ته په خپل وخت سره ورسېږي. فعلحالا ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست.